دردانې لوره جی مورې نورې اوړه څومره واځه غږل مورې د یو دوه ډوډو وړو وامې غږل خو سودا ختمه ده دا به څه کوو الله به خیر کړي لورې روزي رسان هغه لوی الله دی او الله د روزې وعده کړې ده دردانې لورې تی ګاونډیانو کره ورځم د کرس پیسو متوي کراله راکړې نو تور سترګې تور بلاګانې دي چاچی څنګه اے د بنګیا ته زمون نه ولې بکلاره نه کېنی من جوت لا ولې نه پرېږدي چاچی زه سره خور نیم چې تاسو وخورم بس د کاکا د لورو د مخ پتنګ یم دا زما په نوم کا تاسو خوشاله او زم زنده‌باد ستا د خوب تعبیر به هېڅکله پوره نه شي پوه شوې تور سترګې تور بلاګانې دي د کاکا لورې ګورو کنا چې د بنګي د خوب ضرور تعبیر دی ترور بیبي دا چرته روانه عاطفه بچي دی ګاونډیانو ته مې د کرس پیسو ویلي دي هلته ورځم که هغې راله راکړې نو د کور سودا به پرې روړم ترور بیبي د دې ضرورت نشته ما ته نن مزدوري میلوه شوې ده زه ورځم چې د کور سودا درله راواخلم نه عاطفه بچي دا ماته مناسب نه ښکاري ترور بیبي ته خو زما ترور یې او زما د مور خور یې زما نور څوک دي دا خو زما ذمواري ده بیا تروره ښه دوسې زویه که ته نه وې نو زموږ د دوو تور سرو د دې ماجره به څه کېدله ترور بیبي ته بیا هم هغه خبره کې ته کور ته ورځه او زه راځم عاطفه بچي الله دې چرې مو بدرنګه خاد او وبا دوسې سمې وژرتیانې قاتلانې دي تور سترګې تور بلاګانې دي د بنګیا کونور ایس نشو او د کاکا لور مې نه دنا شاعر جوړ کو فیروزیا د کاکا د لور سترګې داسې دي بندوجي شعري مې په وکړې اشنا لال مرجان تر ډېر پیار خزدا دا غي ټوله توله خوريته ده اتب د تا یادوما فیروزیا اسی برابر نه سړی به وخت تحت کې نور به هیڅ جوړ نشي د بنګیا کو د انصاف خبره کې نو حق ستا جوړيږي فیروزیا زه په حال خبره ورانه نه بوزم او کو پوه شم ته نه بیا ستا ته معلومه د بنګیا خراته معلومه راځي چکر لاله شو
زه چې ځو دردانې خورې لږه روټۍ به نه وي زه خو موړ نه شوم درویشه یوه ډوډۍ وه عاطف نه وه خوړلې هغه له مې ورکړه عایشه دا واخله ورور عاطفه دا ولې نیمه ډوډۍ پرېوسته ځان به دې موټ کړی و که نه دردانې ما بازار کې لږ څه خوراک کړی و زه موړ یم عاطفه اوس چېرته ځې دردانې بار دکان ته ورځم که وړه راغلی چې وړه راوړم دردانې خورې عتیب زمونږ دپاره ځان ډېر خوار کړو د بنګیا ستا قسمت ډېر خراب دی عاطف هم د دردانې د کور سړی دی خو دلته اشنا تا د 24 ګنټې خطره ده تورې سترګې تورې بلاګانې دي فیروزیا زه دا عاطف نه دومره نه یېرېږم څومره چې دردانې د عزت نه یېرېږم ما سره یره ده چې تر هغې د عزت د هغې د مرګ سبب جوړ نه شي د بنګیا هغه ګوره بل یو ګرم خریدار ورسېدو لکه فیروزیا دا وکاس نه دی ولې نه دی دی د بلې ترور زوی دی اوس اپوزیشن نوره مضبوط شو اشنا تورې سترګې تورې بلاګانې دي فیروزیا یو مړو او بلې پس یوړو ډېره موده پس تروکر راغی الله دې خیر وکړي ګور و فیروزیا د دردانې لا چې څوک نیسي سر به سلامت نه پاتې کېږي ځکه چې دردانې صرف زما دا زما وکاسه بچی څنګه یې ډېره موده پس راغلې ورورو د ځان کامیابې سخته به خو تېرې که نه درویشه یاره ته څنګه یې زه بالکل ټیک ټاک یم یې لورې ته به لاړه ولې ته ګور نه چې دا تر اوسه دې راغلی دی لاړه شه ښکلې شانتې چای ولله پخه کړه او زه ځم چې چای ولله سره وړم نه ترورې نه یو کپ چای او هغه هم ښه ترخه زه چې بخوم ترورې ما خو هغه عاطف ونه لیدو هغه چېرته دی یا زویه تا ته خو د عاطف ډېره ښه پته ده چې ډوډۍ له راځي باقي هغه خپل کور کې او ترورې ما ته مې د ترور زوی معلوم دی تاسو پسې څوک خبرې ونه کړي
ځکه خو هغه ځان نه اوسي. وکاسانه په خیر ورور زویه داسې ناڅاپه او داسې بې اطلاع که ترور زویه د ناڅاپه راتلو بېله مزه وي. کښېنه وکاسانه کښېنه. وکاس خانه وایه که نه وختونه څنګه تیر شو یاره؟ هی د ترورۍ زویه یو مسافري شي او بل د چا یادونه شي. نو ته څه وې دا وختونه به څنګه تېرېږي؟ یار مسافرۍ پورې خو د خبره منم خو دا یادونه د چا دي چې ته داسې بې کوره کړې؟ اخواشه مړه ته څنګه زما ترور زوی یار مې چې تر اوسه پورې زما په مینه پوهې نه شوې؟ یار واقعي زه پوهې نه یم ته مې پوهې که نه؟ یاره ته به دردانه درته یادومه. د ډېر وخت نه مې په دې خپل زړه کې ساتلې ده. او که نه یار زه خو د ترور بیبي پسې راغلی یم او ته په یار ته به ترور بیبي سره زما د رشتې خبره کې څه؟ زه؟ واو همتو ځکه چې د ترور زوی مې او جګري یار مې تورې سترګې تورې بلاګانې دي. ای د کاکالو داسې مخ رانه ماړوه ستا په دې دا به خو زما مخ قابلي ته وړي. نو کم دی زما داسې نصیب شته چې ستا په مخ کفن ووینم. ووې د ظالم لور ارزو دې راباندې نه سوځي. ته به وې کلاکو خان د تبر نه بکواس مه کوه. دلته څه له راغلی؟ تورې سترګې تورې بلاګانې دي. ستا د سپینې لوچونه مې دا ښار نه بنګړي راوړي دي. وګوره که نه څنګه دي. یو وکیل بنګړي ماتېږي پروا مې نشته. زما زړګی دې مات کړو داسې حال بس دی څنګه چې دې بنګلو دی. نشه چل دردانی خوری اسم نشته ترزیا
چاچی سره مې سکارو هغه کور نشته بیا به شي عاطفه بچي هغه خو ټیک ده تاسو دواړه زما خورئ نه یې خو زما خو څه بل سوچو د څه سوچ ترور بیبي بچي تا هر څه ته چرته د وکاس ته خاطره خو نه کې ترور بیبي داسې هیڅ خبره نشته د وکاس مالی حالات هم ښه دی او هغه به دردانه ډېره خوشحاله ساتي بچي څه په هغه میندو کې نه یم چې د اولاد د ارمانونو سودا کوي زموږ دپاره ته هر څه رسوي خوشحاله شي ترور بیبي چې څنګه وکاس په ما ګران دی نو داسې په تاسو هم ګران دی زه امید لرم چې د انکار څه ګنجایش په پکې نه وي ټیک ده بچي خو زه دا فیصله یک طرفه نشم کولی زه به د دردانې نه تپوس کوم چې هغه څه وایي خو ته په دې خبره ګټه کېږه عاطفه گزار کوه ما ته ښکاري مار به دې خوري او وکاسه واقعي دا مار به مې نن خوري ښه وای دا څه وخت شو یا دردانې او یا لکانو راځئ اوس کې او ولاړ شئ ویده شئ ناوخته دی ترور بیبي دومره موده پس یو ځای شوي یو دا خو به لا یو بل ته زړونه تشو ولې جنې مورې ډېره اوږې شوې یم ډوډۍ به نه وي ډوډۍ تا ته ډوډۍ یاد ای ما نیمه ډوډۍ ایښې ده شکور کې ورشه راواخله عاطفه تا لا د نیمې ډوډۍ عادت نه دی هېر کړی یاد دي شي تا په لوبه کې م دردانې له نیمه ډوډۍ ایښه ستا بچي دا د خوږ احساس سرچا سره نه ترور بیبي دا د عاطف څه راز دی بچي دا راز نه احساس دی او لوګه د انسان بشري تقاضا ده کله چې یو انسان خپله لوګه په بل قربان کړي نو دا د محبت تاج او د انسانیت راز دی تورې سترګې تورې بلاګانې دي فیروزیا ته دلته ایسار شه زه به د کاکا لور وینم او د چاچي سره مې څه خبره ده د بنګیا داسې کې ټول کور کې دي څه لانجه جوړه نه شي عاطف او وکاس و درویش ښار ته تللي دي درویش یې دمګري له بوتلی دی موقع ده ورځم به پرې مورې
ته زه ویم سر کې تیل لګوه نو ټول دې رانه وښکل ته خپل سر داسې بنګوزئ चाची सिंह है ताहु पर एरा भले दे दिली वर्दी तो होला ख्याल निश्ता ته بلیا ته موږ ولې نه معاف کې ولې तूर स्तरगे तूर बला गानी दी चाची को तासु पर आदा जमा खबर मनला जमा सकार दे چې تاسو تنګو او ما هم درته ویلي دا ارمان به هېڅ کله پوره نه شي او ما هم درته ویلي دي ستا ډولۍ به زما دالان ته کوزي دي کلینو موره د نور به جنازو چکېږي ودرېږه उधरे लगा لکه ډبنګیا تا خدا سي आवाज وکړو چې لکه موږ درته غلخ کارو تور سترګې تور بلاګانې دي ټیک د وکاسیا چې ستا د تو کور دی هلته زما پیغله تر لوسي نو بیا دا چې تب سره پاتې کېږه اته پاتې کېدل نه منم پپا دا خو ډېر زورور نه دی کنه والو تېړه شوی دی څه تاسو ته ځل ویا ورته بنګیا اسه بده مخه خوا د کلی لار ده اسه د ترور کور مې بدنامي کیږي واشه ما ته پکې راسي کی بلا پیدا وکاسا متو ډبل کې پیدا وکاسا پیدا بوشو بو مسرحه موري دا چې واخله دردانه جی موري ته راځه دلته کښېنه موري څه خبره ده څه ویل غواړي لورې وکاس ستا رشته غواړي ستا څه فیصله ده وکاس دا ته څه وی موري ولې بچې وکاس خو ستا د ترور زوی دی او مالی حالات یې له خیره کړي په هغه کې څه چل دی موري څه چل پکې نشته خو عاطف هم په دې رشته ډېر خوشحاله دی څه عاطف دا خو ما ته عاطف وویل
او لورې بیا حالات هم داسې دي او زما ستا نه پوره دا امید دی چې ته به د خپلې کونډې او بوډۍ مور د عزت پوره خیال ساتې عاطفه ته څنګه داسې کولی شي زه منم چې موږ د محبت اظهار نه دی کړی خو موږ د محبت مکتب په سترګو سترګو کې ویلی دی زه ته نه دا تپوس کولی شوې چې تا مانه د قربانۍ ګډورې ولې جوړ کړو څه مطلب دردانې زه پوه نه شوم عاطفه زه دا منم چې زموږ د اظهار ژبې تر اوسه پورې ګونګې دي خو ما ته پته ده چې موږ د مینې سفر په سترګو سترګو کې کړی دی مینا خو زما په زړه کې داسې هیڅ نشته دردانې ته خو زما رترو لور یې او زما ډېره ښه ملګرې یې خو مینه داسې دروغ دي چې هر څوک یې کوی نشي او عاطفه ته خو بیخي نشي کوی خو ما ته دا ووایه چې تا زما د ارمانونو خون ولې وکولې دا ستا غلط فهمي ده دردانې وکا ستا سره ډېره مینه کوي او د هغه مالي لحاظ هم ښه دی ابه تا ډېره خوشحاله ساتي خو چا چې ما سره خپله ډوډۍ نیمه کړې ده او خپل ځان یې وږی ساتلی دی هغه په شان ماله مینه څوک هم نشي راکوی ټیک ده چې ستا داسې مرضي ده نو زه به بېګاره وکاس سره نکاح کوم پرېږده چې په سر دې لمبې بلیږي دبنګیا ستا یو غلط قدم به ټوله لوبه انواره کي زه خو ویم لږ د صبر او د حوصلې نه کار واله تورې سترګې تورې بلاګانې دي یا ما ته لاس اچولی دی ته د بنګي ګرېوان یې نیولی دی څنګه ماف کړم څنګه د ماف کېدو دا ته څوک وایي سړیه زه خو یم لږ وخت وله ورکړه چې موقع وله وڅارو د بنګیا زه خو یم فل حال د هر څه هېر کا او زه چې دا نننۍ شپه په دومې یارانو له یوسم و حمیده زه چې ځو د ملنګانو محفل زمام یاد شوی دی ترور بیبي زه شکر دی نکاح خو په خیر وشوه خو زه تاسو ته یو مشوره در کوم څه مشوره د بنګې که زمونږ د دې هر څه نه خبر شو نو کیدی شي زمونږ د خوشحالي په خفګان بدله کی او کنه یار داسې خو ده اته په څه پکو
زه تاسو له یو مشوره درکوم چې ترور بیبي او درویش او دردانه ځان سره کا او شپه په شپه دا کلی خالی کې. مورې د عاطف خبره صحیح ده، د بنګې ګندګر سړی دی، خپل ځان هسې نشو بدنامولی. هغه خو ټیک ده عاطفه بچې، خو ته ولې مونږ سره نه ځې؟ ترور بیبي زما څه دي، خو بس زه د مور او پلار جونګړه نشم پرېښودی، د هغې په یادونو به ژوند کوم. تاسو تیارې وکې، د یو ملګري سره مې ګاډی دی، زه هغه پسې ورځم. دا خبره پر ازام کې دی شي ته سال چې مې د لړم په لکې ناستې دردانه او چاچې شو. ما ته دومره پته ده چې بیګا د دردانې او د وقاص نکاح شوې ده، نور راته پته نشته چې هغې چېرته دي. تورې سترګې تورې بلاګانې دي، زم ګورم چې دنیا داسې کم ګټ دی چې دې پکې د بنګې پټ شي. د بنګیا بیا هم ستا لټون بې ځایه دی، ځکه چې د مینې داسې رشته ده چې دا په زور نه کېږي، او په زور کې اکثر په خپله ماته شي، او ماته شیشه انسان په خپله غوڅ کړي. ما ته پته ده چې تا د نیمې ډوډۍ ولې پرېښوده. عاطفه، ستا د نیمې ډوډۍ عادت ما ته هم لګېدلی دی، فرق صرف دا دی چې تا به ما له سنبال ساتله او زه ستا ایسه نیمه مرغو ته اچوم. جی مورې، خوره که نه ډوډۍ، تا خو بس کړه. مورې زړه ته مې نه کېږي. مورې د دردانې باندې څه چل شوی دی؟
بچې د مات لوښي پټنګ مور پوهیږي. ما ته پته ده چې د دردانې په زړه باندې څه تېرېږي. مورې ته خو ښه کنه تا ولې لاس ونیو؟ ښه زویه خورم. عاطفه پورا کال وشو خو دې پورا کال کې ته ما یو لحظه هم نه هېر کړی. نه پوهېږم چې ما تاله سزا درکړه او که خپل ځان له انسان څومره هرسي او لالچي دی. وقاص ځان سره کړم او ستا رشته یې هېره کړه چې عاطف ته ورکوټي والي نه د دردانې دپاره نیمه ډوډۍ ولې ساتي. وقاص راغی راځه. دردانې ورشه مال یو کپ چای پخه که. ډېر ښه. یم ستا ځای دی ځکه چې د مینې داسې رشته ده دا په زور نه کېږي او په زور کې اکثر خپله ماته شي او ماته شي انسان خپله غوڅ کړي. بری اجل مانځنه به هم راشي موږ به ورته خبرې به هم وایو او دا تبلیغیان راغلي مېلمانه یې رحم دی خو کامیابي هم په دې دین لار کې ده. زه الله تعالی نه ډېر خوشحاله یم چې دې لارې ته یې راواړولم. مننه جي. ماشاءالله ستاسو د نوې ژوند به انشاءالله ستاسو د آخرت ګټه وي. انشاءالله اته په کامیابي د الله په دین کې ده. اته پس تا خبره کال پس ما نه یې نه ده چې یم ستا لټون بې ځایه دی ځکه چې د مینې داسې رشته ده چې دا په زور نه کېږي او په زور کې اکثر په خپله ماته شي او ماته شي انسان په خپله غوڅ کړي. او ستا دې خبرې
زما جون بدل کو او خدای د سکون او د قرار لار راکړه. د بنګیا زمون خو اصل منزل آخرت دی، دا نور خو اسم پړاوونه او سرایه دي. خو ځه دردانې هغه چارجر د چرته یې خیره یا الله دا ما څه وکړل عاطفه چې ما ته پته وې ما به چېرې هم دا کار نه وی کړی. د ترورې زویه دا ستا څومره تبه ده سم یشیږي ډاکټر لنه سي تا ته چا وویل چې زه بیمار یم؟ د ترورې زویه چې څوک ستا ساګانې شماري د هغې نه ته دا څنګه تپوس کړي ساګانې خو هم د شمار دي دردانې، تر کومې به یې شمارې؟ بس دا خبرې پرېږده او راته دا ووایه زما د حصې غنیمه ډوډۍ دې څه کړه. عاطفه ته دردانې سره دومره مینه کوې؟ دا خو ما ته نن پته ولګېده د هغې تاسو دومره بې وفایي. نه یار نه، چې دردانې ته بې وفا ونه وې. سړی مړ دی هسپتال وړو ته اجازه نشته.
دردانې لوره اوس دلته زموږ هېڅ سره پاتې نه شوه ستا عزت هم پوره شو اوس موږ له کلي ته تلل پکار دي لورې او مورې ما هم بېګا ډېر ګډوډ خوبونه لیدلي دي مورې چې موږ دلته راغلي یو ناطب زموږ د خال نه خبر شوی دی او نه موږ د هغه د خال نه خبر شوي یو مورې عاطف جوړ موږ نه ډېر خفه دی لورې موږ له کلي ته تلل پکار دي دلته زموږ نوره ګزاره ګرانه ده خو مورې ډبنګې به موږ ژوند کولو ته پرېږدي ډبنګې به زموږ څه وکړي هغه کاسې مړي په ډانګونو وخي نو هغه د هغه خپل انصاف دی عاطفه دا پتا څه چل شي عاطفه ته ولې خاموش یې خبرې ولې نه کوې چې ما سره خپل ډېر نیول کړی دا او خپل ځان یې ساتلی دی هغه په شاله علم څوک نشي راکوي عاطفه ولې چې زه رالم نو ته اوده شوې دردانې عاطف ډېر شوګیره شو اوس هیله سترګې ورغلې میرا ترور زیا نه یا